السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. راځي دوستانو د مولانا صاحب د تاجان په باره کې څه ویلو. لومړی دا ویډیو ګوره، ویډیو کلیپ نه بعد بیا موږ یو څو خبرې کوو. په دې افغانستان کې یو کس دی د عطا په نوم باندې یو خیري اداره یې جوړه کړې ده. یاره د دې مسلمان د محنت ته زه حیران شم چې که دا عمل الله د ده قبول کړو نو دله به الله څومره اوچته درجه په جنت کې ورکوي. وړوکی هلک دی، څه ملا هم نه دی، خو دا دی چې ډېر لوی محنت کوي. په دې غریبانانو پسې ګرځي، بېروزګارو پسې ګرځي، چا له دوکان جوړ کړی، چا له یو کار شروع کړی، چا له بل کار شروع، چا کور ته راشن وړی، چا له کپړې وړي، چا له بوټان وړي او چا له تیار خوراکونه وړي. دا ډېر اوچت عبادت دی، خو موږ ته اکثر غافل وي، دې ته هم فکر نشته. زموږ خیال دا دی چې عبادت صرف دا دی چې مونځ وکړه، روژه ونیسه، حج له لاړ شه، ذکر وکړه، تسبیح واړوه، دا هم دي. ملګرو دا ویډیو تاسو که تاسو به کتلي هم وي، یو د مولانا صاحب ډېر مخکې دا بیان ورکړی په تاجان باندې. لکه تاجان یو ډېر ښه نایس انسان دی، ډېر زبردست انسان دی او الله دې ژوندي خوشحاله آباد ساتي. نور ویډیو تاسو به د مولانا صاحب نه واورېدل، که ویډیو مو خوښ شي نو خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د ټیکنیکل منیر کم چینل چې دی سره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې دررسي. په دې کې به تاسو ته ټیکنیکل ویډیو هم میلاویږي، که د فیسبوک وي، وټساپ وي، ټیک ټاک وي، هر سوشل میډیا په سایټ باندې وي تاسو ته میلاویږي. که چاته څه پرابلم وي نو موږ په کمنټس کې کولی شئ او زموږ دې سره سره به تاسو ته کم ریلیکشن ویډیو هم میلاویږي. څنګه ویډیو چې موږ دا وکړه هر قسم ویډیو به تاسو ته میلاویږي. نو که دا ویډیو مو خوښ شي نو ضرور خپل ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.